کنه به غلطي نه راتله. دا برکت د قرآن او د علم وي. ځکه ګوره کوم سړی چې دیندار او علم ورسره وي ده ته وګوره په بوډاوالي کې او عام کس ته وګوره چې هغه بوډا شوي دي، دواړو کې به تا ته فرق ښکاره شي. دوی کې څه فرق وي. نو الله دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي او الله دې مونږ د امتحانونو نه وساتي. ها دا یو ورور سوال کړی دی او دا مسله نن سبا ډېره اوچتېږي لږي په سوشل میډیا باندې. و یو کس را پورې نښتی دی او راته وایي چې تاسو دا وایي چې قبر عذاب کته او قبر عذاب بره او قبر کې به دا یو دغه په قرآن کې د قبر عذاب کوم ځای کې دی؟ دغه مسله د پرون ما خبره ذکر کړې وګوره. اوس دا مسله راوتې ده، خلک څه وایي هر څه به د څه نه کوي؟ په قرآن. قرآن کې دا کوم ځای او قرآن کې دا کوم ځای او قرآن کې دا کوم ځای، نور هیڅ مطلب یې نشته. اصل کې به دې سره ثابتوي چې حدیث منل لازم نه دي. بیا به یو ورځ وایي چې قرآن منل لازم نه دي، نو څه به کوو چې څه کوې کوه. اصل کې قصه ټوله دې روانه ده، ټوله قصه چې ده هغه د دې روانه ده. ها دی وایي چې د قبر عذاب په قرآن کې ذکر راغلی دی، دا شتي چېرته او کوي نو وی خیرته. او دویمه ده موږ چې د ایمان کوم ارکان یادو چې د ایمان شپږ ارکان دي، نو په دې کې هم د قبر د عذاب تذکره نشته. الجواب یو ځای نه ډېر شی ځایونه به ته د قرآن نه وښیم چې په هغې کې د قبر د عذاب بحث دی. او یو کس ماته وایي ماته خو نه دي معلومه او کوم ځای کې، دا خو ستا د علم کمی دی. هغه چا نه چې ته دا مسلې اورې د چا چې بیانونه اورې خو د هغه د علم کمی دی. مسله خو شتي، بلکې په دې باندې بعضو علماو مستقل لیکل کړي دي، لکه امام سفاریني رحمه الله د هغه یو کتاب دی لوامع الانوار البهیه، هغه پکې راجمع کړي دي هغه دلایل د قرآن نه چې په هغې سره ثابتېږي د قبر عذاب. خو داسې صریح نه دی راغلی، لکه صریح بلکل واضحه لکه څنګه چې حدیثونو کې دي. سړی به وایي چې بلکل صفا الله ولې نه وي، تا ته به هر شي الله داسې صفا بیانوي، د قرآن نه به آخر به څه جوړ شي. لکه ته یو کس ته ووایي یاره چرس حرام دی، ولې چرس خو به شته قرآن کې، چرسو تذکره شته قرآن کې، افیم حرام دی شتي، بس آیس حرام دی، قرآن او حدیث کې کوم ذکر راغلی چې آیس حرام دی؟ ته ورته بیا خاندې را خاندې. نو شکي کېږي او په خپل دین کې نه، په قرآن کې اصول بیانېږي، بیا هغې لاندې ډېرې مسلې راځي. اوس قرآن کې دا دي چې نشه حرام، بس ختم. دی ماته وایي نو هغه پلانۍ نشه، هغه پلانۍ نشه. قرآن کې داسې واضحه څنګه چې حدیثونو کې د قبر د عذاب تفصیل راغلی دی داسې نشته، خو اشاره ورته شوې ده. ولې داسې نه کېده؟ الجواب یو ده، الله رب العزت موږ ته ویلي دي، پیغمبر ته وایي وانزل الله علیک الکتاب والحکمه، الله په تا باندې قرآن نازل کړی دی او حدیثونه نازل کړي دي. صحیح شو؟ او د دې پیغمبر کار څه دی؟ ویعلمهم الکتاب والحکمه، دی به خلکو ته قرآن ښیي او حدیث به ښیي. خو صحیح شو بیا د پیغمبر دا خبرې هم داسې دي لکه ته چې د الله خبره منې. پیغمبر د ځان نه ویلی شي چې قبر کې عذاب دی. هغه رسول وسلم چې یو پیر په قچر باندې سورو او په قبرونو باندې تیر شو او نږدې د قچر دومره ټوپ و نږدې و چې رسول وسلم د هغې نه راولوېدلی. صحابه کرام هم حیران شو، وی رسول وسلم وی دا قبرونه چا دي؟ وی د یهودو دي. وی عذاب دی دی. هغه اواز وی د قچر واوري، دغه د عذاب د چغې د انسان هر څه اوري سوای د پیریانو او انسانانو. اوس د چا پیغمبر ته وایي چې دې ځای کې عذاب دی؟ الله ورته ووایي که نه، د ځان نه خو نشو خبرېدی. د ځان نه هغه څنګه وایي چې دې قبر کې د عذاب راغلی؟ هغه دوه قبرونو باندې چې تېر شو وایي په دوی عذاب دی. بیا هغه وجه هم ذکر کړی وي، د یو به چغلخوري کوله او بل به د میچازو د دارو نه ځان نه ساتو. ده ته څنګه پته ولګېده؟ الله ورته ووایي که پیغمبر چې د قبر د عذاب تفصیل بیان کړی دی، چا ورته ویلي؟
خو الله ورته ویلي. اوس رسول وسلم وایي انسان چې قبر کې کېښودی شي په ده پسې دوه ملایک راشي، دا خبره قرآن کې نشته داسې تفصیلا. بیا د نه تپوس کوي رب دې څوک دی، دین، پیغمبر باره کې، بیا دې دته دا ووایي، بیا دته دا ووایي، بیا دته دا ووایي. پیغمبر په خپله چې تر قبر کې دننه سجدلي تلی او راغلی و، بیا هغه و دنیا کې ده. دا خبرې ورته چا کړي دي؟ دا ورته الله کړي دي. یو ده. دویمه، اوس قرآن کې دا شتي که نه؟ او تفصیلي جواب، قرآن کې د برزخ د ژوند تذکره شتي، او دا چې په قبر کې عذاب هم دی او په قبر کې نعمتونه هم دي، دا خبره په قرآن کې راغلې ده. زه یو څو ځایونه درته ښیم چې ستا زړه به بلکل مطمئن، او په دې سره به دې سوال دا جواب دا پوره هم شي، او یعنې شیس به پرې ختم کړو. خو دا ډېره اهمه مسله ده. الله قرآن کوي په سورة الانعام کې ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت. ای پیغمبر که ته وینې ظالمان په زنکدن د مرګ کې. صحیح شو؟ والملائکة باسطو ایدیهم، ملائک هغه فرشتې چې کوم د مرګ دي هغوی ورته لاسونه خواره کړي، ورته وایي اخرجوا انفسکم، راوباسئ دا ساګانې، اليوم تجزون عذاب الهون، نن به تاسو ته عذاب میلاویږي، خو داسې عذاب چې تاسو به ذلیله کوي. زما دې خبرې ته غوږ کښېږدئ، کله به تاسو ته عذاب میلاویږي؟ اليوم کله به عذاب میلاویږي؟ نن که نه ویلې قیامت کې، نو دا نن کوم عذاب دی؟ قبر کې نه دی؟ برزخ کې نه دی؟ نن بل کوم ځای کې عذاب دی؟ اليوم تجزون عذاب الهون، نن به تاسو ته عذاب میلاوي. دا خبره قرآن کې ده، نن به تاسو ته عذاب میلاوي. نو لا قیامت به نن راځي؟ دوی به جهنم ته ځي بیا به ته عذاب میلاویږي؟ نه، قیامت به کله راځي کله نه راځي، علم خو د الله سره دی. الله وایي هر ظالم ته دا ویلی کېږي، که پوخا مړلی او که هغه به مري، خو ورته ویلی کېږي داسې چې نن به تا ته عذاب میلاویږي او تا به ذلیله کوو. دا به کوم ځای کې؟ دکه د برزخ ژوند دی که د قبر عذاب دی که. که چېرته داسې وی چې مطلب د دې عذاب نه هغه عذاب دی کوم چې په آخرت کې میلاویږي، نو بیا د اليوم په عربۍ کې څه ته وایي؟ په عربۍ خو تاسو هم پوهېږئ. اليوم نن ورځ. ځکه چې په دې یو دلیل باندې انسان مطمئن کېدی شي چې په زړه کې څه نه وي، او په الله او د الله په کلام یقین. دویم دلیل واله، الله د فرعونیانو مبارک وایي النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. فرعونیان سحر ماښام الله رب العزت نور ته عفوا اور ته مخامخ کوي او پای کې سیزي سحر ماښام. ويوم تقوم الساعه، دې ته غوږ کېږدئ، او کله چې قیامت قایم شي ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، الله به بیا وایي چې اوس هغه سخت عذاب له بوځئ. نو دا د اوسه پورې کوم عذاب و؟ د قبر عذاب نو؟ الله وایي فرعونیان اوس هم اوس فرعونیان سحر ماښام الله یې مخامخ کوي عذاب ته. دا کوم عذاب دی؟ قیامت خو لا نه راغلی چې موږ وایو چې جهنم دی، چې دوی جهنم ته ورغلي دي، هغه جهنم ته خو لا نه تللي. نو دا عذاب د څه دی؟ دا د قبر دی. حدیث کې راځي په صحیح بخاري کې دا حدیث دی، دریم دلیل والا. وی رسول صلی الله علیه وسلم به دا دعا وکړه اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر. ابو سلمہ ته جدام په حدیث کې دی، امام ترمذی حدیث راوړی، دا اوس را یاد کړه. دا موږ دریم دلیل کوزه. علي رضی الله عنه وی موږ ته د قبر د عذاب دا مسله داسې واضحه لا نه وه، موږ به پوره نه وو پوه. حتی نزلت الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. دا صورت الله راولیږو چې د ډیروالي هیرس تاسو غافله کړي تر دې چې لاړئ تاسو قبرونو ته. د قبرونو ته تللی دغه ځای کې بیا عذاب دی او بیا نعمت دی. د علي رضی الله عنه د دې نه ثابت شو. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه وی کله چې کافر مړ شي په قبر کې کېنولی شي، د هغه نه تپوسونه وشي، بیا پې قبر راتنګ شي، قبر پې راتنګ شي.
نو قرآن کې چې الله وی فإن له معیشة ضنکا دله به زه ژوند ورکم تنګ بیا یې نه مراد دا ده قبر تنګ کېده قرآن نه ثابت شو که نه څلور دلیلونه شو پنځم براء ابن عازب رضی الله عنه وی الله وی چې عذابا دون ذلک د دین علاوه د دوی لپاره بل عذاب دی نو دین عذاب نه مراد د قبر عذاب دی عبد الله بن عباس وی سورة السجده کې الله وی ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر دا غټ عذاب نه مخکې الله وی زه به دې مجرمانو له وړوکي عذاب ورکوم قال عذاب القبر وړوکي عذاب نه مراد کوم یو دی د قبر عذاب الله قرآن کوي دا اوس داسې دلیل دی چې دې کې دا نعمتونه ثابتېږي الذين تتوفاهم الملائکه طیبین کم خلک چې پاک دي پاک عقیده او پاک ژوند تیر کو مړه شو الله وی کله چې دوی مړه کېږي که نه ملائک دوی ته وایي سلام علیکم سلام دی په تاسو سلامتیا دي ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون جنت ته ننوځئ د ستاسو د اعمالو د لاسه دوی به جنت ته ننوځي داسې چې بدنونه به جنت ته ځي نو دوی ته کوم جنت یادېږي د برزخ نعمتونه د قبر نعمتونه ځکه چې هغې ته خو لا وخت شته چې دوی جنت ته ننوځي آخرت کې جنت ته ننوځي او سره د بدن او د روح دوی د جنت نه مزې والي هغې ته خو لا وخت شته نو دې نه مراد هغه نعمتونه چې ده ته میلاویږي به کوم ځای کې هغه په برزخ کې په قبر کې قرآن کې راځي سنعذبهم مرتين دوی له موږ دوه پیرې عذاب ورکړو علماء دوه پیرې عذاب نه مراد مفسرین یو د قبر عذاب دی بل د آخرت عذاب شو یا یو په دنیا کې عذاب شو د آخرت نه مخکې دوه عذابه یو په دنیا کې بل په قبر کې د دې هم د قبر عذاب ثابت شو الحمدلله د قبر عذاب قرآن کې د اتو ځایونه ثابتېږي خو چې الله تعالی پوهه ورکړي بله مسله دا چې یو سړی د اول نه د دغه پوخ عزم او ارادۍ چې زه د الله په کلام ځان پوه کوم او چون چرام به پکې نه کوم چې زمونږ مولوي صاحب دا وایي او سابق صاحب دا وایي او مفتي صاحب دا وایي او هغه دا وایي او دی دا وایي چې دا خبرې په زړه کې نه وي د دې په مسله باندې پوهېږي چې دا خبرې دې کله ځان سره په زړه کې راوړې او ته کېناستې درس ته او بیان ته نو ته ته هدایت نه میلاوېږي ځکه چې ته د اول نه راغلې د هدایت ته لټون په نیت باندې نه یې ته ټیم پاسي له راغلی ته هسې څه بل څه دې زړه کې و هغې له راغلی نو داسې انسان ته بیا هدایت نه میلاوېږي انشاءالله باقي چې کوم سوالات دي هغه به روان نه شي څه پرېږدو الله رب العزت دې موږ ټول د قبر د عذاب نه وساتي الله رب العزت دې کم چې مسلمانان مړه شوي دي الله یې د هغوی قبرونه د جنت باغچې وګرځي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد